اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ضلع پښین لخوا نن د ملیزو په دې سکول کې د پارټۍ د کارکونانو د پارټۍ د بیخوانو د پارټۍ د ملګرو د دې درنې غونډې د ډیر قدرمن صدر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارمان چیرمن د پی ډی ایم نائب صدر ملي مشر ګران محمود خان او دلته په دې برنډه کې ناست د پارټۍ ډیر درانه قدرمن مشران تاسو راغلو کارکونانو خوږو ملګرو ستاسو د ټولو په اجازه ورونو ملګرو د نن چې دا کوم غونډه ده له یوې خوا خو دلته الکشن اعلان شوی دی او د بلې خوا د پارټۍ د ملګرو غونډه ده ملګرو ځینې بنیادي شیان چې د پارټۍ د کارکون دپاره ضروري او لازمي وي زه به لږ وخت واخلم ستاسو مخ ته یې ږدم او زما دا هیله ده چې دا پښین چې ډېر زوړ مرکز دی د پارټۍ له خاني شهید بیا تر ننه پورې اکثر ملګري به په دې خبر وي خو ځینې ملګري دا اوس چې سوشل میډیا استعمالوي په هغه کې داسې محسوسوم چې دا ملګري په ناخبرتیا کې ځینې کارونه ځینې مجلسونه کوي نو د دې دپاره ورونو زه اوله خبره دا کوم زموږ دا پارټۍ دا قومي تحریک دا خاني شهید شروع کړی و د فرنګي خلاف هیڅوک هم دلته نو نه سیاسي پارټیان وې نه بل څوک و او نه د چا غږ و فرنګی زورور و نړۍ هم نیولې وه او زموږ خاورې ته هم راغلی و خاني شهید د فرنګي خلاف دا تحریک شروع کړی بیا د خاني شهید او د ده د ملګرو د هلو ځلو په نتیجه کې فرنګی ولاړی بیا دا ملک جوړ شوی دی اوس چې دا ملک جوړ شوی دی دلته هر کار تر یو فریم ورک لاندې کیږي تر یو سانچه او ډانچه لاندې کیږي ملګرو د ملک له جوړېدنګ سره سم چې نو جوړ شوی هم د خاني شهید له نور چا څخه زه چا خلاف غږیږم نه د خاني شهید له نور چا څخه فرق دا و چې دی د جهان د حالاتو لاندې د کام د خلاصون دپاره په 18 کې په دې نتیجه رسېدلی و چې دا کام پارټۍ غواړي چې دا ته د پارټۍ تصور ګر سره ونه او بیا یې پارټۍ جوړه کړه او ډېر د کلیوالو خلکو پارټۍ وه بیا هغې پارټۍ ته یو بیرغ هغه پارټۍ ته یو منشور هغه پارټۍ ته یو آیین جوړ کړي اوس دلته مجلس دا دی چې پاکستان جوړ شوی دی ورونو زموږ مجلس دا دی موږ پارټۍ یو بیرغ لري دا بیرغ سور سپین او زرغون رنګ لري دا سور د بدلون نشان دی دا سپین د امن نشان دی او دا زرغون د آبادۍ نشان دی ستوری رابري ده پارټۍ یو شی هم بې مقصده نه دی جوړ کړی تاسو پوه سواسته دویمه خبره دا ده دا پارټۍ یو منشور لري د پارټۍ منشور دا دی تر پاکستان له مخه د خاني شهید د ده د ملګرو علي ځلي بیا اوس چې پاکستان جوړ شوی دی موږ د کام په حیثیت چې له بالای وطنه راپرې سوي یو له افغانستانه بیا دلته موږ په برخو کې ویشل سوي یو
د یوې حصې نوم بلوچستان دی زموږ د خاورې د بلوچ سره ګډ سوي یو د بلې حصې نوم مخکې نارت ویسټ فرنټیر پراوینس و شمال مغربي سرحدي صوبه اوس یې نوم پښتونخوا دی چې هر ځای ولاړېږي کښېنئ دا به په یاد لرئ چې هر چا سرحد نوم یاد کړي یا بل نوم یاد کړي ورته وایي پښتونخوا به یادوي پښتونخوا زموږ د خاورې نوم دی او خانشهی دغه وخت د خپلې پارټۍ نوم پښتونخوا ایښی و نو پښتونخوا د بیا قبایلي علاقې وې بیا زموږ د خاورې دوې درې ضلعې په پنجاب کې شامله سوي دي 8 قومي والي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د منشور اوله نقطه دا ده چې دا په یوه ګز باندې هم ناروا نه د اسلام په ګز نه د پښتو په ګز نه د انسانیت په ګز چې موږ یو قام یو یو ژبه یو یو کلتور یو یو ثقافت یو موږ باید یو ځای سره واوسېږو زموږ خاوره باید متحد وي پښتونخوا افغانیا پښتونستان به یې نوم وي دا زموږ د پارټۍ د منشور اول غټه نقطه ده دویمه خبره د پارټۍ د منشور دا ده چې عزیزانو زموږ دا خاوره به زموږ په ملي نامه نومول کیږي پر ما به د بلوڅ نوم نه وي پر فلاني به د فلاني نوم نه وي پښتونستان افغانیا پښتونخوا دا به زموږ ملي نوم وي په دې نامه به زموږ خاوره نومول کیږي درېیمه خبره دا ده د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د کام پاسیت او د اقوام متحده د آئین لاندې هر قوم پر خپل ځان د حکمرانۍ حق لري ورونو زموږ ورک بخت زموږ غلامي ده زموږ دا خبره ده چې زموږ قام به زموږ خاوره به متحد کیږي نوم به لري او خدای لږ راکړي دي کې ډېر راکړي دي د دې خاورې څه شتمني ده د دې مالک او اختیارمن پښتون دي دې ته سیاسي واک او اختیار وایي دا موږ نه لرو چې نه لرو نو زموږ ورک بخت هم دا دی له دې مجلسه ما سوه ملګرو بله خبره دا ده په دې به لږ سر خلاصوو موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خپل یو آئین لرو دلته له موږ څخه ګډه وډه سي چې جمهوریت دی ما له پر خدای عزیز دا ویلی سم ورونو داسې نه ده یو بورژوا جمهوریت ورته وایي یو په ملکي جمهوریت دی د پاکستان په آئین کې چې موږ ته کوم جمهوري حقوق حاصل دي یو هغه مجلس دی یو د پارټۍ منشور ما درته بیان که بلې آئین دی د پارټۍ تر آئین لاندې په چوکاټ کې دننه به ته جمهوري حق استعمالوې په هغه کې زه تاسو ټولو ته وایم چې موږ د پارټۍ ته راتللو دا زموږ خوښه او رضا او په رضا راغلي وي پارټۍ له په زور چا نه یې راوستلي بیا چې پارټۍ ته رالې په پارټۍ کې به ژوند د پارټۍ تر آئین لاندې تېروي دا کوم منزل چې موږ ټاکلی دی چې ما مخکې بیان کړي دې منزل ته د رسېدلو لار چې کومه ده دا بیا آئین دی پر دې ترتیب به موږ ځو پر مخ به قدمونه اخلو لکه څنګه چې تر هغه لاندې موږ ډانچه جوړه کړې ده ابتدایي یونټ علاقایي یونټ ضلع او بیا صوبه بیا مرکز نو دلته به دا پابندي د ملګرو لخوا څخه نه د سوی زما جمهوري حق دی ملګری ستا جمهوري حق د پارټۍ په آئین کې لیکل سوی جمهوري حق دی د پاکستان د آئین جمهوري حق نه او ځینې دانشوران یې هم ګډه کوي ګډوډ کوي هغه دا وایي چې پارټیانو کې دننه جمهوریت نشته او په ملکي جمهوریت غواړي دا خبره غلطه ده په پارټیانو کې دننه جمهوریت تر خپل آئین لاندې جمهوریت دی او په ملک چې کوم جمهوریت دی دا د ملک تر آئین لاندې جمهوریت دی په هغه کې زه تقریر کوم په هغه کې زه جلوس راباسم په هغه کې زه مظاهره کوم په هغه کې زه جلسه کوم په هغه کې زه لیک کوم هغه کې چې څه انساني حقوق د انسان کېدای شي دا ټول حقوق ما ته حاصل دي زه هغه کولی شم د پارټۍ تر آئین لاندې ملګرو موږ خبره کولی شو د پارټۍ په اداره کې پر تړه نه پر روډ نه دغه فرق به ملګري سره محسوسوي
او د پارټۍ بیا خپل ډانچه او سټرکچر ښکاره دی بیا به د هغه لاندې موږ چلند کوو د دې پابندي به کوو دا نظم به پر ځان منو او دغه ډیسپلین به پر ځان منو نور زموږ د پارټۍ په معنا انشاءالله تعالی څوک زموږ مخه نسي راګرځولی البته په هر سوال کې دا به زده کوو په هر سوال کې به وسوسې در اچوي په هر کار کې به وسوسې در اچوي ورونو لکه دلته چې امجد خان خبره وکړه موږ پارټۍ یو فیصله کړې ده د پارټۍ د فیصلې لاندې کسر ملګری دا خو د لوړې ادارې یو فیصله ده کسر ملګری وایي زه یې نه منم دا فیصله غلطه ده دا طرز غلط دی په دې طرز به نه ځو او په دې طرز به دا کار نه کوو پارټۍ به کښېني ادارې به وي فیصلې به کوي او هغه فیصلې به چې موږ ته راله موږ بیا لاګو کوو پر مخ باندې به بیا نو ورونو مجلس بنیادي دا دی زموږ ځینې مجلسونه چې له دننې څخه خراب دي هغه په دې دي چې جمهوریت دی نو مهرباني به کوئ د پارټۍ جمهوریت د پارټۍ تر عین لاندې جمهوریت دی او د ملک جمهوریت په ملک جمهوریت په جهان کې جمهوریت د اقوام متحده تر منشور لاندې او د ملکو تر عینو لاندې جمهوریت دی نو په دې کې به زموږ ملګري په دې سر خلاصوو چې موږ به دا دوه شیان سرګډوو نه خپل چوکاټ ته به راځو پارټۍ په دغه ترتیب باندې کیږي او نامنهاد دانشورانو خولې ته به هم نه کښېنو اوس ورونو مجلس دا دی چې دا موږ د خپلې پارټۍ صفونه د خپلو پارټۍ ترتیبات د خپلې پارټۍ مجلس چې موږ په پوه سولو په خپل منشور پوه سو په خپل عین پوه سو په خپله وظیفه په خپل کار پوه سو بیا په دې کې داسې د ملګرو ته وسواس ورلویږي چې پارټۍ فلاني سړي ته ډېر اهمیت ورکوي فلاني ته لږ مصر ناست دی دی به هم بیا پر دې درته وغږېږي زموږ تر مخ ټول ملګري برابر دي لیکن یو ملګری د پارټۍ د کار په حواله چې دی کوم احساس لري د بل ملګري په مقابله کې مطلب دلته الکشن اعلان شوی دی ځینې ملګري ولاړ شوي دي ځینې لا په وسواس کې دي معنا اوس نو چې دا ولاړ شوي دي دا احساس لري چې پارټۍ یې حمایت وکړ زه دلته ذموار یم ملګری یم د کلي یم د یونټ یم زه په دې کار کې ورسره ولاړېږم او ځینې ملګري وایي زه سره ولاړېږم نه نو د دې پر بنیاد باندې که د ملګرو په هغه حق کې یا چې دی محسوسوي داسې ځای راغلی خوی به کنې د پارټۍ ملګري دا برابر دي په حقوقو کې برابر دي په ذمواریو کې بیا جلا جلا دي د چا څه ذمواري ده د چا څه ذمواري ده چې کومه ذمواري ورکړل سوې ده هغه ذمواري لاندې به دی کار کوي له دې ما سوا ملګرو دلته په دې ملک کې اوس داسې وسوسې خپریږي داسې فکرونه راځي باقاعده ټلویزیونان لګیا دي مجلس بنیادي دا دی فضل الرحمن صاحب ویلي وو چې موږ 80% کامیابي حاصله کړې ده ورونو چې پی ډي ایم جوړ سو د دوی ښه سر په خلاص دی په هغه ورځ 50% کامیابي وسوله بیا دا خلک مختلف برلوک شوروي وسوسې پیدا کوي حکمرانی دي حکومتونه دي لیکن ملګرو مجلس دا دی چې پی ډي ایم په ملک کې کومې جلسې وکړي دې دوی ته لویه سردردي ورچولې ده او بالکل سرمغزه یې خرابه ده چې څنګه ګایې چې دارنګه لیونیان هم نسي ګایېدی د ولس زور د خدای زور دی او د ولس حمایت پی ډي ایم ته حاصل دی پی ډي ایم موږ ټولو په ګډه جوړ کړی دی د پارټۍ په توګه باندې د مصر په هغه کې رول شته له دې انکار نشته لیکن پی ډي ایم د ملک د اپوزیشن د جمهوري پارټیانو اتحاد دی او دا اتحاد پر مخ روان دی په دې کې هیڅ داسې مشکل داسې تکلیف نشته یوه وسوسه باندې هم خلک نه دغه کېږي دلته خبره دا ده یو ملګري دلته ومکله چې الکشن پی ډي ایم پر مخ باندې د ټولو پارټیانو
په محاذ هم الکشن کولی شي. موږ جمعیت یوازې نه، دا ټولې پارټیانې دا الکشن کولی شي. نو ورونو په دې کې زموږ دا ذمواري ده، زموږ دا ډیوټي ده. په خبره به سر خلاصوو، ځان به پوهوو، غلط مجلس به نه کوو، غلط نسبتونه به نه کوو. یو سړی به په دانایي کوي، یو سړی به په اراده کوي، په کسب یې کوي، لیکن موږ ذموار خلک یو. که په دانایي دی موږ نادانه نه وي د پښتونخوا ملي عوامو پارټۍ کارکن، او که په کس دی د خرابۍ دپاره دی هم موږ دا مجلس د خرابۍ ځای ته نه بیایو. نو موږ مجلس زموږ ذمواري دا ده د سیاسي کارکنانو په حیثیت د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې موږ به مجلس جوړښت او رغښت ته بیایو، سمون ته به بیایو، سموالي ته به بیایو. ورونو نن موږ دا مجلس درته کوو. دوی ډېر لوی پړانګ له شیخ رشید جوړ کړی دی. شیخ رشید هغه سړی دی چې دا حساب کېږي. شیخ رشید هغه سړی دی چې په دې ملک کې څه مارشلاوې راغلي دي، د دې ټولو مارشلاو ملګری دی. او آیین په 6مه ماده کې لیکلي دي چې آیین یې داسې کلی مارشلا یې ولګوله یا د مارشلا کومکي سو. نو توره یاره چې ځان خلاصوې د مور نوم به درځه یېل شي. پی ډي ایم پرېږده، خپل کار ته یې پرېږده. ستا ډېر ناکاره پلونه دي تر شا، ستا ډېر ناکاره کردارونه دي تر شا، او تا دې ملک ته دوی اوس وایي عمران خان دونې تاوان رسولی دی. دې ملک ته په دا ملک کې په سیاسانو کې چې لویترین تاوان یې رسولی هغه شیخ رشید دی. سخت تاواني سړی دی. دا سړي د دې ملک دا چې کوم صورتحال روان دی په دې صورتحال کې مجلس کېږي. ورونو مجلس دا دی بنیادي چې دا سړی کښېنستلی پر موږ پر ملک باندې 26 اربه ډالره قرض باندې و، او ده دا وعده کړې وه چې زه به له چا زه تورانه نه اخلم او دا ملک په چلوم. اوس زموږ ملک 44 ډالره بیروني قرضه پر باندې ده، تر 10 اربه ډالره زیاته د نننې د بینکو قرضه پر باندې ده. نو ورونو دې سړي ملک وچلاوم، او که دا ملک له چلېدلو یې وایستلی، دا مجلس او د دې مجلس ملاتړی شیخ رشید، او دی ماښام لګېږي په سترګو کې د اوبو نه هم نشته. دی ماښام غږېږي چې موږ داسې توره وو، موږ داسې توره وو. ګراني کوم ځای له ولاړه، بېروزګاري کوم ځای له ولاړه، سیاست پر کوم ځای ولاړ دی، د ملک وقار پر کوم ځای ولاړ دی، او موږ پر کوم ځای ولاړ یو. نو د خلاصون او د نجات زموږ د ټولو یوازینۍ لار د پی ډي ایم پروګرام دی. پی ډي ایم به دې ملک ته نجات ورکوي، پی ډي ایم به د دې ملک قرضې ختم کوي، پی ډي ایم به د دې ملک له جهان سره تعلقات برابروي، پی ډي ایم به دا ملک له دې ستونزو راباسي. او که څوک نه غواړي او پر دې ډګر یې بیایي، بیا خدای ناخواسته کوم تاوانونه اوړي دا به بیا تی ټول په خبر سي. نو دلته مجلس دا دی چې دا ملک چې نن پر کوم ځای ولاړ دی، زموږ دا مجلس دی. ډېره بخښنه غواړو چې تی د افغانستان د نړولو دپاره د دنیا جهان زه په کرباو ډالر راوړو. نن دا ملک دیوالیه دی، دا ملک نن دیوالیه سوی دی، او افغانستان پر پښو ولاړ دی. د دوی دانشوران هره ورځ ورته لیکي، ورته وایي چې دی ټوکه به نو نه پرا کېدله چې موږ په افغانستان ملنډې ویلې. افغانستان نه دی دیوالیه، د ټول جهان سره بهترین تعلق دی، او زموږ کور سپېره سوی دی. دا د دې نشاندهي موږ پر وخت کړې ده. تا ډېر لوی ناورین جوړ کړ زموږ پر خاوره باندې، بېدرکه وینه دې تویه کړله، زموږ خاوره دې په وینه ولمبوله. لیکن خبره دا ده، او مصر به ویلې چې زموږ د خټو کوټه په کاڼو مه وله،
ستا د شیشې موالات نسی پاتې کېدلی. دا انساني فطرت او قانون دی. نو وروڼو زموږ کوټې زموږ خړ پړ کلي دا دوی په کوم ناورین کل نن چې دی په کوم ځای ولاړ دی دی په کوم حالت کې راګیر دی. نو د دې دپاره یوازینۍ لار دا ده چې له دې کارو به لاس اخلي. او دغه رنګه کسان لکه شیخ رشید او نور دغه رنګه کسان به پر شا کوي. او دا درته وایو دوی ته م وایو ټول ملک ته وایو چې ښه لار یې دا ده نن ورځ پی ډي ام ورته ویل چې خپله استعفا ولیکه وړاندې کړه که یې نه کړي وړاندې او دا جاري وساتي بیا نو چې کوم د ماده مس کلندر جوړیږي بیا چې کوم خلک راځي بیا چې اسلام آباد که خدای کول چې ګرد به ځو اسلام آباد به بیا ګرد سره شوري بیا به د شپې تېرېدلو ځای نه کې پیدا او په زنده‌آباد و مرده‌آباد به ته د اسلام آباد ایوانونه که خدای کول خالي کوې. موږ سیاسي جمهوري جدوجهد کوو. په سیاسي جمهوري جدوجهد باندې دا ګرده خبره له خاني شهیده تر نن پورې یوه خبره هم پښتنو عزیزانو له اولې ورځې چې شروع کړې ده تر نن ورځې پورې یو سړی د اسلام په ګز د پښتو په ګز د انسانیت په ګز له خاني شهیده تر ننه پورې د پښتونخوا یوه خبره وښایاست چې غلط ثابته سوې ده چې ګردې خبرې یې صحیح ثابته سوي دي بیا یې نو په کار دا دی چې متقید سئ بیا یې په کار دا دی چې پر لار روان سئ او دا